اخرنی سوال دا ورور کړی دی، وی بعضو ملګرو دا خبره ټاکلې ده چې د جمعې په شپه به سورت یاسین وایو، را جمع کېږو به سورت یاسین به وایو، او چې هر کس څومره ویلی شي وایو به د فلسطین د رونو او د خویندو لپاره چې الله د هغوی مرسته وکړي. نو زما زړه کې شک و چې دا کار به صحیح و که نه وي. الجواب، اول خو د دوی دا جذبه، د دوی دا محبت دا د قدر وړ دي چې دومره د یو مسلمان سره غمي په دې مصروفه دنیا کې او په داسې زمانه کې چې وروروليانې موروليانې ختم شوي دي، الا من رحمه ربي، پاتې لا دغه ورورولي چې هغه فلسطین او عرب او موږ دومره لري. نو دا جذبه، دا جوش، دا غم فکر دا د ستاینې لایق دی. خو موږ به هغه څه کوو چې څه الله او د الله پیغمبر ویلي. د فلسطین والو دپاره راجمع کېده او سورت یاسین ختمونه کول دا بدعت دی. نو څه به کوو به دا چې دعاګانې به ورله غواړو مانځه په دوران کې، بغیر د مانځه نه څومره چې زما ستا وس کېږي، هر سړی د خپل وس مطابق هغه پړه دی. دغه شان د هغوی سره مالي مرستې په هغه طریقو سره کول کومې چې رسمي طریقې دي د مرستو کولو، او یقیني هغوی ته رسي، مجهول طریقې نه، ځکه چې نن سبا خو انټرنیټ دی او په هر چا به یقین نه کوې. دا به بلکل په معمولي اول دغه سره په چا دا یقین نه کوي چې دا سړی رښتینی، الا دی ته یې پېژني د مخکې، لازم به تاکید کوې، لازم به ته تپوس کوې، په دې طریقې سره مرسته کېدای شي. الله رب العزت دې فلسطینیانو باندې خپل خاص رحم وکړي. والله سبحانه وتعالی دې د هغوی دشمن یهودیان تباه و برباد کړي. والله سبحانه وتعالی دې د هغوی مړي شهیدان وګرځي او د هغوی زخمیانو له دې الله روغ صحت ورکړي.